په یو کلي کې یو کوچنی هلک اوسېدو. هغه غریب و خو د زړه د مینې او زړورتیا رڼا یې تل ژوندی وه. یو ماښام کله چې لمر ورو ډوبېده، هغه یوازې په یو سړک کور ته روان و. ناڅاپي یو غږ واورېده. هغه ودرېدو او د ځنګل څنډې ته لاړ. هلته یو وړوکی بېځای بچی ولیدو چې وېرېدلی او یوازې و. هلک زړه نرم شو. هغه یې آرام سره پورته کړو. ویې ویل، مه یېرېږه، اوس ته یوازې نه یې، زه ستا سره یم. هغه کور ته یې بوتلو او شودۍ ورکړل. نرمې کڅوړې به ورته برابر کړې او نوم یې ورته کېښود، چنو. ورځې تېرې شوې او دواړه ښه ملګري شو. هغوی په پټو کې منډې وهلې، لوبې کولې او هر وخت یو بل سره تېرېده. خو یوه شپه کله چې کلی په تیاره کې و، له ځنګل یو خطرناک لیوه راغی. چنو وېرېدلی و او د هلک شاته پټ شو. هلک هم ودرېدو خو زړورتیا یې له لاسه ور نه کړه. هغه یو لرګی پورته کړو او په زور یې غږ وکړ، سم شه، دا زما ملګری دی. لیوه وېرېدلو، غږ یې وکړه، خو د هلک زړورتیا یې ولیدله او بېرته ځنګل ته لاړه. خطره تېره شوله. چنو خوشحاله شو او د هلک شاته منډې وهلې. هلک هغه راوغوښتو او په خپله غېږه کې یې ونیو. په هغه ورځ دواړو زده کړل چې رښتینې دوستي د مینې او زړورتیا ګډه اړتیا لري او هغوی تل خوشحاله سره پاتې شول. که تاسو هم دغه شان قصې اورېدل غواړئ نو چینل فالو کول مه هېروئ او د بیل بټن ضروري ده.